حافظ را روان دی ډېره موده بعد. حافظ خان السلام علیکم. جوړ حافظ ښه څنګه چللی؟ تا خو زمتلا کاغه دغه مغم غورځولې غاښونه ماښونه دې غورځولې لړې بوډا شوې او شو مې ګاډي دې ماته کړله. تا ولې دا دې څه چل کړلی؟ دا اکسیډنټ کې رکشه کې لګېدل. دا کوم ځای کې؟ دا سورا په روډ باندې. یخ خدای د سورا په روډ باندې خو کار کېږي که نه؟ کار کې نو ته څه وایې چې شو دې جنګېدل لکه ته وښایه ته دا چې مونږ وینو او زه م وینم دا نور هلکان هم ویني. حافظه دا خو تا سره ناروا شو ده یاره. بریک بټیټ وایي ماتې کړي. بریک بټیټ حافظه ډېر نږدې مه راځه که نه چې څه ووایې که نه نو هغه به درسان خیر دی خدای بهرونه. حافظه زه تا خیر علي اوس ووایې که نه دا کیسه وکړه دا څه چل کړه؟ دا په رشکه کې چل مونږ رشکه کې ټرین چې رشکه وړېدل وه زما ته وړو پکې سترګې لګېدل وه او زما پکې غاښ لګېد. غاښ شو دې مکمله چي تپي در کیسه خوانه اچانک ته نه جوړ شوی دی. اچانک زه یو کار وکړه زه یوه ټپه وکړه خالصه اورې ټوکه وکړه ټپه وکړه ځه وی کله اوهو د حافظ نه حافظه لکه ما ته دې شو ده او کار دې مازغه نه کوي چې دا څنګه نه نه ټپه خو به کوې هسې خو دې نه پرېږدم خو ټپه به کوې اوس کم دغه یوه ټپه به کوې کله د حافظه مازغه دې کار نه کوي ټپه پرېږده خو شعر ووایه اورې په غمونو کې د ګیر یم هسې نه کورانه هېر شي په انډوانس کې ته وایم چې اختر دی مبارک. ډېر ښه دی حافظه اختر خو چې کوم دی نو تلې راغلی دا تاسو چل کوئ خو بادرو دی غرمو والی ښه وي زړګیه په زړه ولو زړګیه پرېږده مدرسې د مینې لیلا د خپل زړګي جومات له بل امام زړه په زړه دې راتاو شو پې وخت چې د خاطر و د خاطر دې نه کوو نو اوس که د خاطر کوي خاطر یې څه کوي او ځان نه مې اختر له د کپړو څه پته نه لګي تاله مې د اوس نه د بغڼو انتظام. ډېر ښه دی حافظه روان چېرته یې؟ ځم مانځله مانځله ځې زه بس مانځه کې موږ ته هم دوا کوه ها زه د الله په امان ځه حافظه